زما نوم صفي الله ده د هنګو اوسېدونکی یم او پېښور کې مې رهایش ته ډېرې مودې رسېږي ما ته تکلیف و د ګوټنو او د پلو او ډېرو غټو ډاکټرانو باندې وګرځېدلم خو هېڅ فایده ونه نه مرتب کېدله. بیا ډاکټر احمد صاحب له اډرس ته چاره کو پاک میډیکل سنټر کې څه د دې کلینیک ته نو هغه ته زه راغلم نو الحمدلله صرف یوې میاشتې علاج سره زه تقریبا 70-75% الله تعالی ما ته شفا راکړه. نو لہذا چې څومره علما دي طلبا دي یا هغه خلک دي چې هغو ته د ګوټنو او د پلو تکلیف ته هغو ته د عرض ده چې ډېر تکلیف ته نه کوي ډېرې پیسې ده نه خرچ کوي صرف ډاکټر احمد صاحب کلینیک ته د راشي انشاءالله الله تعالی به دوی ته شفا کامله عیر کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زه اوس داسې بې ادبي دي ډېره ما به خفه نه شي بل سره راته ونه وایي داسې دمګرو ته حیران یم پردۍ ښځې او لنډ به د ول ډاکټرانې چې ګوري د خدای بنده ته د شریعت په رنګ کې ګوري هغه د ضرورت په رنګ کې هلته ځي نه مه ورځئ چې ما درته وویل چې زه ډېر لوی بزرګ یم او دم مې داسې دی پردۍ ښځې مه دموئ چینی ورته دم کا مالګه ورته دم کا اوبه ورته دم کا ان شاء الله سلور سورتونه په چار قلو ویا وزل په الحمد ویا خدای پاک به بیمار سکی جوړ به کی ان شاء الله. خدایات ساتي ګوره شریعت دې خپل دین دی زمونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بلان دی لیدل ورنه د نبی علیہ السلام امتیان دا په مثال د بچو دي په مثال د چا دي مین د نبی علیہ السلام بیبیانی زمونږه مین دي زمونږ سدي سدي زمونږه مړه والله زما مور زما نیا زما خور زما بیبی زما لورګانې د محبوب مبارک د بیبیانو د خپو د ګرد نه قربان شه زما ایمان دی د آقا مبارک خاندان موږ څه شو لیکن هغه زمونږ میندو ته رب سوی اے د نبی بیبیانو تاسې به خلقو سره نرم خبرې نه کوئ فیطمع الذي في قلبه مرض. نن خبره دا ده موږ مولیان صاحبان په دین ښه دي او جنازې نه بعد دعا نشته او بد حال یې جوړ کړی صاحب ادې امیانو به تبارک الذي ویله د جمعې په شپه باندې ده باباګانو به ته پته ده درم ختمه کړه ګورې منئ که نه منئ موږ منئ اسم نه منئ وم منئ لګېو درته کار کو درته دین درته راکمو د سپینګیرو د مشران به ناسو مولانا صاحب تبارک الذي ویله یا به بل قاري صاحب ویله د شپې به یې صورت دخان ویلو موږ درته لګېو کار کو درته ښه ارسم درته ختم کړل په تراو کې خبره درته دا برابر کړه تو تم درته خبر را ورسوله اوس نورم لګېو په دې پرزو کې درته ګزاره کو تراشو درته دین درته تراشو موږ تراشلو والایو او مولانا صاحب خدای ته وګوره د جنازې په دعا باندې 3 غنټې بیان مه کوه سوال درته کوم زما د آقا هغه فطرت بیان که چې د پردو ښځو نه ځان څنګه ساتلو ته په موبایل ورسره خبرې کې ایمانه مسلې تپوس کوي بالکل به نه کوي ښځه به د مسلې تپوس د خاوند نه کوي د ورور نه به کوي د پلار نه به کوي ولې د بل چا نه کوي دا خو چل دی او د هر چا په بړه باندې پیسې نغښتی دی بس الله دې رحم وکړي.